بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر ورځ موږ د مایکروسافت ایکسل پروګرام فلټر اکراس ورکشیټس پورې ویلو. نن به په سیریز جسټیفای او همدا ډول فلش فیل باندې خبرې وکړو. لومړی برای شو سیریز ته د سیریز کمانډ په واسطه موږ څه کار کولی شو. ګورې یوازې فرض که جوړو نیم لیکو او وروسته فادر نیم لیکو او بیا یو ورته لیکو او غواړو چې دا شمیره فرض که تر 10 پورې موږ سره رو وایز ولیکل شي. نو تاسې راشئ فیل ته او بیا هم سیریز ته راشئ. ګورئ سیریز ان یو رو وایز لرو بل کالم وایز لرو. رو وایز ورته انتخابوم او ورته وایم چې د اول نه نیولې تر 10 پورې ماته د عدد خپله ولیکو. کې به که ګوري ماته عدد ولیکل شو. اوس به راشو دا به سلیکټ کړم او وبه یې ګورو چې تر 10 لیکل شوی او که نه. ګورې 10 پورې موږ سره د عدد لیکل شوي. خو د حاضري جوړولو طریقه به یې داسې دی، کالم ویډ ته به تاسې راشئ او د اندازه به ورته فرض که 2 یا 3 انتخاب کوي. ګوري چې 2 ورته انتخاب که دا کوچني شو واړه شل او تاسې کولی شئ چې بیا دې ته ټیبل او نور ډیزاینونه ورکئ او ځان ته حاضري جوړ کړئ. خو دلته موږ هدف او زموږ مقصد دلته د سیریز څخه دی چې د سیریز په واسطه موږ تاسې کولی سو مسلسل شمارې ولیکو. فرض که زه دغه نیم رانوم دلته آی ډي لیکم او د آی ډي څخه وروسته یو لیکم او بیا ورته وایم چې فرض کړم د آی ډي ماته تر 10 پورې یا شماره لیکم ورته وایم دا 10 پورې ماته لاندې ډریګ که از کالم وایز. نو دلته راځم فیل ته او بیا هم سیریز ته راځم او کالم وایز ورته انتخابوم ورته وایم د یو نه شروع که تر 10 پورې او انټر کوم یې ورته. ګورې موږ ته 10 پورې دلته دا شمارې خپله په اتوماتیک ډول یعنې د یو انټر په واسطه څنګه شو ولیکل شو. نو په سیریز کې دا 2 مهمې خبرې وي. بل هم جسټیفای لرو. ګورې جسټیفای موږ سره څه کار کوي. زه به راشم دا لږ زوم کم او جسټیفای څخه هدف دا دی. ګورې زه دلته په همدغه یو سیل کې لیکم چې نیم او همدا ډول سپیس ورکوم لیکم چې فادر نیم یا نیم پوسټ ورته لیکم او دا به ټول یو سل کې ولیکو. نیم سپیس پوسټ سپیس او همدا ډول سیلری سپیس او ټیکس سپیس. فرض که دغه موږ په یو سیل کې ولیکه، حالان چې دا باید په جدا جدا سیلونو کې ولیکل شي. نو که تاسې چېرته په یو سیل کې دغسې یو څه لیکل کړي وي او غواړئ چې هغه په جدا جدا سیلز کې ولیکل شي یا سپریټ سیلز کې ولیکل شي، تاسې به همدلته ودرېږئ او بیا به فیل ته راشئ او په فیل کې به جسټیفای کوئ. ګورئ ټیکس ویل ایکسټینډ بیلو سلیکټډ رینج ورته وایم اوکې صحیح ده. دا میسج راته په دې خاطر راکوي دغه یو سیل کې چې تا کوم لیکل کړي دي دا به په کالمونو باندې تقسیم شي. زه ورته وایم صحیح ده چې اوکې کوم. ګورئ از کالم وایز دا موږ سره څنګه شو جوړ شو. نو لکه د دې څخه هدف دا دی د کې ټیکس یې پورته نه کړ، نه پوهېږم ولې، خو لکه دا یې ترتیب دی. نو تاسې کولی شئ چې په دې شکل باندې که تاسې په یو سیل کې لیکل کړي وي هغه ځان سره په جدا جدا سیلونو کې راوړئ. او همدا ډول که تاسې به غواړئ چې فرض که دا باید په دې شکل ولیکل شي نو دا دې نه کټ کوئ او له هغې څخه وروسته دلته راشئ او دلته کاپي به یې کړو دې ځای نه. له دې ځای نه به یې کاپي کړو او له هغې وروسته بیا به راشو دلته ودرېږو او دلته به یې ټرانسپوز کړو. ګورئ موږ ټرانسپوز کړو. اوس هم چې ټرانسپوز کړو دا به ورته سلیکټ کړو، دا به دې ځای نه ډیلیټ کړو. نو په دې شکل ګورئ دا موږ سره ترتیب شو. د جسټیفای څخه هدف او مقصد هم همدا ده چې تاسې کولی شئ په یو سیل کې لیکل شوي ټایټلونه په جدا جدا سیلونو ته واړوئ. بل هم موږ سره فلش فیل دی.
فلش فیل دپاره به داسې کار وکړو نیم به ولیکو همدا ډول لاست نیم به ورته ولیکو بیا به ورته فول نیم ولیکو صحیح ده فرض کړه د یو چا نوم دی جان تخلص دی عظیمی همدا ډول د یو بل کس نوم لیکو کمال او تخلص یې لیکو ورته رحیمی همدا ډول بل کس موږ سره دی سمیع الله تخلص یې لیکو پام او همدا ډول بل کس موږ سره دی حامد او تخلص دی فرض کا حمیدی او همدا ډول بل کس موږ سره دی فرض کا صفت به ورته ولیکو صفت تخلص دی رحمتی یعنی موږ سره د ډیر زیات ډیټا ده او دلته نیم ده دلته لاست نیم ده دلته فول نیم به ټول ولیکل شي څنګه لکه دلته وایم چې جان عظیمی دا مې ورته ولیکه خو دا ډیټا که موږ سره تر لکو 2 لکو 3 لکو پورې وي نو دا هر یو ته فول نیم لیکل دا خو موږ ته ستونزمنه کېږي یو ځل دلته ولیکو بیا لاست نیم ولیکو بیا فول نیم د سره دلته ولیکو نو دا ستونزمنه شو که نه تاسې به راشئ همدغه جان عظیمی اول ولیکئ او دا به ورته سلیکټ کړئ ورته وایو چې دغه ټول مکمل فول نیم ته په خپله راته ولیکه نو دا به ورته سلیکټ کړئ خو یو به تاسې خپله لیکئ او له هغې وروسته به فلش ته څه ته فیل ته راشئ او فلش فیل باندې ګوري دا څه وشو ټول مکمل موږ ته خپله په اتوماتیک شکل باندې ولیکل شو نو د فلش فیل وظیفه هم همدا ده چې لکه موږ تاسې کولی شو نیم او لاست نیم مکمل شکل باندې موږ ته دوی خپله ولیکي یو به موږ ولیکو نور به دوی خپله ولیکي یعنی دا یو لوی سهولت شو موږ سره یو ښه کمانډ ده که موږ سره دا ریکارډز ډېر زیات وي نو په دې صورت کې دا فلش فیل خو موږ ته ډېر سهولت رامنځته کوي یو به موږ ورته ولیکو کالم به ورته فرض کړم دغه ټول کالمونه یې 10 لکه او څومره دا ورته فرض کړه دا مکمل کالم تر دې ځایه ډک وي دا ورته سلیکټ کوو او له هغې څخه وروسته نو بیا کولی شو چې دا فلش فیل کو بله موضوع دلته د کلیر ده ګورئ کلیر موږ سره څه کار کوي دا به ټول انتخاب کو او له هغې وروسته به راشو دې ته به آل بارډرس ورکو او بیا به دا انتخاب کوم سلیکټ به کو او دا به بولډ کو او همدا ډول دلته به راشو ریویو ته او دلته به یو کمنټ واخلو فرض که دلته هم یو بل کمنټ واخلو څه معلومات پکې ولیکو دلته هم یو کمنټ واخلو صحیح ده بیرته به هوم ته راشو او همدا ډول ری به شو دا به انتخاب کو دې ته به فرض که یو ډیزاین ورکو دا لیکل به هم انتخاب کو دې ته به هم یو رنګ ورکو ګورئ دې کې موږ کمنټس هم واخیسته او مختلف فارمټس هم په دې باندې اپلای کړه زه اوس راځم دا ډیټا ټول سلیکټ کوم شاید دا ډېر زیات اوسېږي ټول به سلیکټ کړم او ری به شم کلیر ته څه شی غواړې چې کلیر کړي زه وایم کلیر آل هر څه به تاسې ته کلیر کړي بیرته به یې کنټرول زید کوم ورته وایم نه ته داسې کار وکړه کلیر فارمټس په دغه ټیبل کې چې څومره فارمټونه دي فارمټس راته کلیر کړه ګورئ فارمټس څه شو فارمټ یې موږ ته ټول کلیر کړه کنټرول زید به یې کو بیا به کلیر ته راشو ورته به ووایو چې کلیر کانټینټس یعنی په دغه ټیبل کې چې څومره محتوا ده دا محتوا راته پاکه ګورئ څه شو ټول پاک شو بیرته به یې کنټرول زید کو کلیر کمنټس په دې ګورئ موږ کمنټسونه اخیستي که نه دا سور سور تاسې ته ښکاري زه غواړم د دغه ټیبل نه یوازې دا کمنټس لرې شي کلیر کمنټس کمنټسونه یې ټول موږ ته څنګه که لرې کړل او همدا ډول بل اپشن دلته کلیر هایپر لینکس د هایپر لینکس څخه هدف څه ده شاید موږ او تاسې یو ټیبل ولرو او هغه مو بل یو شیټ کې لینک کړی وي او یا یو ساده مثال به درکړی www.google.com به ورته ولیکو دا به چې کله ورته ولیکو او انټر مې که دا اوس ما سره یو هایپر لینک ده کله چې زه په دې کلیک کوم ما ګوګل ویب سایټ ته وړي صحیح ده خو زه غواړم چې دغه لینک دې نه ختم کړم نو د دې دپاره چې دا لینک ختم کړم زه باید دا سلیکټ کړم انتخاب کړم او له هغې وروسته به کلیر ته راشم کلیر هایپر لینک چې کله مې کلیر هایپر لینک کلیک کړ بیا به دلته راشم او کلیر هایپر لینک ان فارمټس ګورئ لینک او فارمټ هر څه موږ ته څنګه که لرې که دا بیرته کنټرول زیډ کړم بله طریقه یې دا د کلیر ته به راشئ ریموف هایپر لینک هر څه به تاسو ته سمپل کې دا اوس یو لینک نه ده
نو دا موږ تاسې سره د کلیر پورې مربوط خبرې وې. بل موږ لرو سورت موږ په وټ پروګرام کې موږ ویلی. د سورت څخه هدف څه دی؟ دغه کالم ورته سلیکټ کوو، صحیح ده، او بیا ورته وایو چې دا موږ ته سورت کا. څنګه سورت کا؟ A to Z سورت کوم که Z to A، زه ورته وایم A to Z راته سورت کا. کله چې زه A to Z سورت ورته وهم او دلته ماته یو میسج راکوي وایي دا خو به زه درته A to Z سورت کوم، خو دغه لاست نیم او فول نیم دا په نظر کې ونیسم که وی نه نیسم؟ زه ورته وایم بلې او دا په نظر کې ونیسه. که چېرته دا په نظر کې ونه نیسي نو دا A to Z سورت کې نو دا خو بیا غلطېږي، نو د یو تخلص یو ته ځي او د بل تخلص بل ته ځي، ورسې ګډوډ شي. نه، تاسې اکسپینډ د سلیکشن ورته انتخاب کوي او سورت کوي. ګورې اوس دا Z to A موږ ته ولیکل شو. زه به راشم دلته فرض که احمد ولیکم او همدا ډول دلته به ولیکم چې تخلص احمدي، او دلته به هم ورته ولیکو چې احمدي. همدا ډول بصیر به ورته ولیکو تخلص فرض مثال امیری، او دلته به ورته بصیر امیری ولیکو. او له هغې وروسته دا به هم ورته سلیکټ کو، ری به شو دې ته به هم، او دا به کلوز کو. ګورئ زه اوس دا سلیکټوم او له هغې وروسته راځم سورت ان فلټر ته او A to Z ورته وایم دا ماته سورت کو سورت. ګورئ اول د A نوم راغی، بیا د B راغی، دا نومونه ځکه ما ولیکل اضافه مې کړي چې یو B پکې راځي. ګورئ دا یې موږ ته سورت که، او همچنان دی هم په نظر کې ونیول. نو دا موږ سره A to Z سورتینګ وکړه. که چېرته بیا زه سورت ته راشم او Z to A ورته انتخاب کړم، ګورئ اوس Z to A موږ ته سورت کوي، یعنې د چپ خوا نه شروع کوي، د Z څخه شروع همداسې راځي. A ګورئ په آخر سر کې راغی. نو دا موږ سره د سورت مسلې وي. بل هم موږ کیسټم سورت لرو. ګورئ کیسټم سورت څه کار کوي؟ فرض که دیو ته زه سیلري هم لیکم، سیلري لیکم فرض که 100,000 افغانۍ د دوی د ټولو سیلري ده، یا 100,000 یو ته ور لیکو، 30,000 بل ته لیکو، 25,000 بل ته لیکو، همدا ډول 2,000 بل ته لیکو، 14,000 بل نفر ته، 23,000 بل ته، او 15,000 هم دی ته. او له دې وروسته دا به ورته انتخاب کو او ری به شو آل بارډرز ورته ورکو. اوس راځم زه دا په خپله خوښه دې ته کیسټم رنګس ورکوم. فرض که دا انتخابوم زه دې ته سور رنګ ورکوم، او دا هم انتخاب یا داسې کار به وکړو، دا به انتخاب کړم او دې ته به شین رنګ ورکوم، یعنې دا موږ سره ښه سیلري ده. او دا به ورته انتخاب کو، فرض که دې ته به زیړ رنګ ورکو، یا یو رنګ ورته ورکو، نو دغه رنګ به ورته ورکو. دې ته هم فرض که داسې یو رنګ ورکو، او دا هم انتخابو، دې ته هم دا رنګ ورکو، او دا نور ټول سلیکټوو، دې ته هم رنګ ورکوو شین. لکه دا یو فارمټ ما په خپله خوښه وکړه. اوس زه دا سلیکټ کوم چې کله مې سلیکټ سورت ته راځم او کیسټم سورت ته راځم، ګورئ سورت بیا هم ورته وهم، او له دې وروسته زه راځم ورته سورت به یې څه شی پیسې لري ماته سورت که، څه شی درته پیسې لري سورت کې. زه وایم چې فنډ کالر ورته انتخابوم، ورته وایم اول چې دی ماته دا آبي رنګ راوړه، اوکې، او دا اډ لیول کوم، او له دې هم وروسته بیا راځم دوم ته او بیا هم ورته سیلري انتخابوم، او ورته وایم چې فنډ کالر ورته څنګه ورکړه، دغه کم چې موږ ورته انتخاب کړی دا به ورته انتخاب کړو چې دوم موږ سره شین رنګ راوړه اډ لیول، او دا به ورته اوکې کو، او بیا به هم ورته څنګه کو اوکې کو. دریم لیول کې څه دی؟ دریم لیول هیڅ ورته نه انتخابو. نو داسې کار به وکړو چې کله هم موږ دا موږ دا اوکې که ګورئ موږ سره څه وشو، اول ګورئ موږ سره دا رنګ راغی، ورپسې دا رنګ راغی، خو دې سره دا نیم او لاست نیم فول نیم هر څه تغییر وکړه، یعنې دغه ارقام چې تغییر وکړو د دوی دې کالمونو کې هم تغییر راغی. لکه داسې ونه شو چې د صفت ماش جان ته تللی او د جان ماش د سمیولا ته تللی، سمیولا ته خالص رحمتي ته راغلی او رحمتي ته خالص پام ته راغلی، ګډوډي پکې ونه شو. نو هدف دلته دا دی چې په کیسټم سورت کې موږ تاسې په خپله خوښه یو سورتینګ کولی شو. بل هم موږ سره فلټر دی. ګورئ فلټر څه کار کوي؟ دغه ډیټا ده، زه غواړم په دې باندې فلټر اپلای کړم، دا ټول ورته سلیکټ کوم او بیا راځم فلټر ته چې فلټر مې پې
اپلای کې چی شی وشو ګوري دلته دا نخې راغللې زه ورته وایم چې یاره ته ماته شو که یوازې د احمد په نوم باندې څه کسان چې دی هغې ریکارډ ماته شو که ګوري یوازې د احمد ریکارډ یې موږ ته شو که زه ورته وایم یاره داسې کار وکړه د احمد ریکارډ مه شو کوئ احمد سره چې دی حامد ریکارډ هم شو که ګوري د دواړو ریکارډ یې شو که نو زه وایم چې نه یاره د ټولو ریکارډ شو که اوکې کوم د ټولو ریکارډس موږ ته شو کوي فرض که زه راځم سیلري باندې فلټر کوم زه ورته وایم داسې کار وکړه دا خلکو معاش چې 100,000 دی هغه راته شو که څوک دی وایي دغه کس دی نو په دې شکل موږ تاسې کولی شو چې هم سورتینګ وکړو او دلته بل هم کلیر سورت دی چې کلیر کې سورت به مکمل تاسې سره بیرته له منځه لاړ شي او ټول نومونه به راشي بل هم موږ سره په سورت کې چې دی ګوره ری اپلای د ری اپلای څخه هدف څه دی زه ورته وایم چې ما سره فرض کړه ماته یو فلټر وکړه او داسې فلټر وکړه چې دغه د احمد په نوم باندې ریکارډ ماته شو که دا ریکارډ یې شو که که نه اوس راځم دلته دا سلیکشن اخلم او بیا فرض کړه دلته بارډرس ورکوم او دلته لیکم چې یو بل ریکارډ هم ذکر کوم لکه جاوید ورته لیکم تخلص فرض مثال محمدی به ورته ولیکو او همدا ډول فول نیم به ورته هم ولیکو چې جاوید محمدی او بیا به راشو سیلري به هم دې ته ولیکو چې 10,000 افغانۍ صحیح ده اوس دا خو موږ سره په فلټر کې شامل نه دی که نه ځکه موږ سره شامل نه دی چې دا خو موږ اوس نوی ولیکه چې کله هم نوی یو څه ریکارډ تاسو لیکي نو دا به سلیکټ کړئ دلته به فلټر د راشي ری اپلای به پې ووهئ چې کله ری اپلای پې ووهم هغه څه شو هغه موږ سره بیرته ورک شو ځکه دلته ما ورته ویلي چې یوازې د احمد ریکارډ راته شو که او نو ځکه یې هغه راته څه که لرې که که زه ورته ټول انتخاب کوم راشي ګوري جاوید محمدي هم دلته موږ سره اضافه شوی دی یعنی دغه سورت په دې باندې هم اپلای شو اوس زه کولی شم چې راشم دلته ورته ووایم چې یوازې جاوید محمدي راته ښکاره که ریکارډ او د نورو مه ښکاره کوه نو دا هم موږ سره و د ری اپلای سورت خبره ملګرو د نن دپاره همدغومره داس بس د سبا انشاءالله فایند اینډ سلیکټ باندې خبرې کوو دلته لږ خبرې زیات دي له سبا زمونږ همدا درس شي نو سبا له خیره دا درس وایو د نن دپاره همدغومره درس کافي ده